نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة قلت ما المخرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله عزتمندو مخکې ویډیوګانو کې دا خبره منګه ذکر کړې وه چې قرآن مجید ډېر د شرافت والا د عظمت والا کتاب ده. هغه 5 مقامات منګه د قرآن مجید نه ذکر کړي وو چې الله پاک په خپل د قرآن مجید عظمت، شان، مرتبه او لوی ذکر کړی وه. اوس نن به انشاءالله په دې نور ویډیوګانو کې بالاخره د قرآن مجید عظمت، شان، مرتبه او لوی ثابتو حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن مجید څه رقم عظمت او شان بیان کړی ده. یو حدیث ذکر کوم انشاءالله او دا ډېر ناشنا او ډېر عجیبه حدیث ده. دا حدیث امام ترمذي او دارمي رحمهم الله راوړی ده. دا ډېر ناشنا روایت ده. د دې حدیث چې کوم راوي ده هغه علي رضی الله تعالی عنه ده. علي رضی الله تعالی عنه فرمایي قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه فرمایي چې ما د الله رسول صلى الله عليه وسلم په خپل اورېدلی دي چې د الله رسول یقول فرمایلی انها ستكون فتنه. نبی علیه السلام فرمایي ان قریب ده چې ډېره غټه فتنه به واقع شي. نو نبی علیه السلام دا خبر وکړه. علي رضی الله عنه فرمایي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه چې ان قریب د ډېره غټه فتنه به واقع شي، قلت وما ورته ویلې ما المخرج یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای دی الله رسوله دا چې دومره غټه فتنه واقع کیدونکې ده چې ته هم ورنه ډارېږې دی الله رسولې، نو دا فتنه چې کله واقع شي او موږ پکې راګیر شو نو ما المخرج یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دې فتنې نه موږ څه خلاصو. اوس عزتمندو که تاسو سوچ وکړئ ګوره په دې حدیث کې دلته علي رضی الله عنه نبي علیه السلام ته وویلې چې ای د الله رسول دا کومه فتنه چې تا موږ ته بیان کړه دا فتنه خو یقیني راځي، ځکه د پیغمبر خبرې هم وحي ده وحي خفي ده. نو علي رضی الله عنه دا ونه ویلې لکه که موږ تاسو به دا سوال کړو دا فتنه به څنګه وي، دا به کله وي، دا به ولي، نو دا کله به وي، دا به څنګه وي، دا به ولي، دا ټول صرف معلومات دي. نو معلومات چندانې شی نه وي، خو صحابو کې دا کمال چې صحابو به عملي پوښتنه کوله چې عمل څه وکړو. نو علي رضی الله عنه ونه ویلې چې دا فتنه به ولي، څنګه به وي، کله به راځي، نو دی ونه ویل ډایرکټ چې ما المخرج یا رسول الله، ای دی الله رسوله دا فتنه چې کله واقع شي نو دې فتنه نه موږ سره کوو ما المخرج، دې فتنو نه د وتلو لار راوښیه، عملي لار راوښیه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب الله، نبي علیه السلام فرمایي د الله په کتاب باندې موږ ولګوئ. د الله چې کوم کتاب راغلی د قرآن مجید، دا قرآن مجید داسې د الله پاک کتاب ده چې دا انسان د فتنو نه راوباسي، فتنو نه بچ کوي، فتنو نه محفوظ کوي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل فيه نبأ ما قبلكم، په دې قرآن مجید کې نبأ یعنی خبرې دي، احوال دي او حالات دي ما قبلكم دا خلکو چې تاسو نه مخکې تېر شوي، هغه قومونه چې کوم مخکې تېر شوي دي، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم عاد، قوم د مدین وګورئ، آل فرعون، ثمود او عموره، دا څومره قومونه تېر شوي دي، د دې ټولو خبرې او احوال او حالات او واقعیت الله په قرآن کې ذکر کړي. بیا نبي علیه السلام وفرمایل وخبر ما بعدکم، او په دې قرآن مجید کې خبر او احوال او حالات دا هغه چا موجود دي چې تاسو نه وروسته به راځي. د مخکیني قومونو حالات هم پکې موجود دي، په قرآن کې بیان شوي دي، لکه عادیان او سمودیان او آل د فرعون. او درکم وخبر ما بعدکم، او تاسو نه بعد چې کوم قومونه راځي تر قیامته پورې د هغوی هم ټول حالات په قرآن مجید کې موجود دي. نو عزتمندو تر قیامته پورې چې کوم حالات راځي دا ټول احوال او حالات په قرآن مجید کې الله بیان کړي دي. خو دا محنت غواړي او خواري غواړي چې موږ او تاسو قرآن مجید مطالعه کړو، د قرآن مجید په تفسیر ځان پوه کړو، نو بیا موږ او تاسو د آینده ژوند تر قیامته پورې چې کوم حالات راځي په دنیا کې ورلډ وار 3 به کېږي، اوس چې به کېږي ورلډ وار 3 دا الله پاک په سورة کهف کې دا واقعه ذکر کړې ده. دا حالت باندې دنیا کې څنګه جنګ کېږي، بأس شدید، سخت جنګ به کېږي. نو
نو معلومه دا خبره عزتمندو چې قرآن مجید کې هغه خلکو خبر هم راغلی ده چې قیامت پورې راتلونکی دي دا حالت هم الله په قرآن کې بیا نبي علیه السلام فرمایل وحکم ما بینکم او تاسو ما بین چې کوم اختلاف پیدا کیږي د دې فیصله په قرآن مجید کې بیان شوې ده د مسلمانانو په ما بین چې کوم اختلاف ده موږ او تاسو د سبا کوم اختلاف ده فقهي اختلاف ده او قانون عقیدوي اختلاف ده کاش کې موږ او تاسو قرآن ته رجوع کړی وای قرآن مجید فیصله کوونکی کتاب ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر حدیثونه د باره کې ذکر کړي چې قرآن حبل الله ده او په قرآن مجید کې راځي الله تعالی فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله فرمایي ای مسلمانانو تاسو ټول د الله په کتاب باندې منګولې ولګوئ د الله کتاب باندې ځان پوهې کوئ یو چې اختلاف مه کوئ نو دا د الله رسۍ ده حبل الله ده او دا رقم چې موږ تاسو وګورو په سورة طارق 10 سپاره کې ده 14 او 14 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي الله ذکر کوي انه لقول فصل وما هو بالهزل الله انه لقول فصل الله فرمایي دا قرآن مجید فیصله کن کتاب ده قرآن مجید چې کومه فیصله کوي د لپاسه بل فیصله نشي کوي وما هو بالهزل او دا قرآن مجید ساوي خبرې نه دي ګوره دا د الله کلام ده دا د رحمان کلام ده دا فیصله کن کتاب ده نو دې باندې خپل اختلافات قرآن ته راجع کوي بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من ترک من جبار قسمه الله یو جبار او سرکش انسان چا چې قرآن ترک کړ قسمه الله الله به د انسان ټوټې ټوټې کی د انسان به الله ذلیل کی د انسان به الله وشرمي نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینې ته راغی نو نبی صاحب د خطوط لېږل هرقل ته ولېږه مثال روم ته ولېږه فارس ته ایران ته نبی علیه السلام خط ولېږه ایران باچا ته چې کله نبی علیه السلام خط ولېږه د الله رسول اسلام ومنه اسلام آسماني دین ده او د آخر زمانه پیغمبر زیمه نو د ایران باچا د نبی علیه السلام دا خط وشکو چې کله خط وشکو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خبر سو قاصد بیرته پیغمبر صلی الله خبر راوړ چې د ایران باچا خو ته خط وشکو نبی علیه السلام فرمایل د زما خط نه بلکې د خپل باچای وشکوله چا چې د اسلام انکار وکړ چا چې د قرآن انکار وکړ قرآن ترک کړ داسې انسان به الله ټوټه ټوټه کړي بیا هم دا باچا خپل زوی راولېږه هم دا خپل پلار یې مړ کړ خپل پلار بیا قتل کړ د باچای بیا الله ختم روم باچای بیا ختمه کړه غلبت الروم سورة الروم کې بیا واقع ذکر شوی دا علما ذکر کوي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې قرآن پرېښود دا کس به الله ټوټه ټوټه کړي بل نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ومن ابتغى هدى في غیره اضله الله هر هغه څوک چې راولېږه من ابتغى الهدى چا چې د قرآن نه بغیر بل چیز کې هدایت ولټاو او دا چې قرآن نه بغیر بل چیز کې هدایت ده اضله الله دا کس به خامخا الله ګمراه کوي په الله باندې دا لازمي ده چې دا کس ګمراه کړي قرآن نه بغیر بل یو کتاب کې هدایت نشته د هدایت کتاب الله د الله کتاب قرآن مجید د هدایت کتاب ده دې نه بغیر که تاسو بل چیز کې هدایت ګورئ الله به ګمراه کوي ګوره نو د فتنو د بچ کېدلو لپاره واحد کتاب چې د کتاب الله ده د ګمراهۍ نه بچ کېدلو لپاره واحد کتاب کتاب الله دا رقم نور نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د قرآن کې راځي باب الله تعالی فرمایي وهو حبل الله المتین دا قرآن مجید دی الله تعالی رسۍ ده متین مضبوطه رسۍ ده الله پاک حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي القرآن حبل الله الممدود من السماء الى الارض دا قرآن مجید دی الله پاک رسۍ ده چې بر اسمان الممدود بر اسمان راځوړل شوی ده من السماء الى الارض اسمان ځمکې ته راځوړل شوی ده چا چې په دې رسۍ باندې منګولې ولګولې چا چې په دې قرآن باندې منګولې ولګولې دا انسان د هر قسم فتنو نه آفتونو نه د جاري نظام نه هر قسم مشکلات د انسان محفوظ شو او دا انسان الله جنت ته بوځي قرآن مجید حبل الله شو یو عزتمندو قرآن مجید باره کې قرآن کې الله تعالی فرمایي فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله چا چې په طاغوت باندې کفر وکړ طاغوت غیر الله لکه شیطان طاغوت هر هغه شی ته وایي عزتمندو چې خپل هم الله نه مني اسلام نه مني او نور خلک هم دې ته نه پرېږدي چې هغوی اسلام او دا قرآن ومني دې کې طغا لکه فرعون کې دا عادت شیطان کې دا عادت ده نمرود کې دا عادت نن سبا دا نیټو او امریکا او دغه ملکونه چې کوم دي دا کفري ملکونه دوی کې دا عادت ده چې خپل هم اسلام نه راوړي او نور خلک هم اسلام نه راوړي دې کې توغه نو چا چې په تاغیب باندې کفر وکړ او په الله باندې ایمان راوړ نو فقط استمسك بالعروه الوثقى یقینا دې انسان په مضبوطه کړي باندې منګوله ولګولي
لا انفصام لها چې دا کړي به هیڅکله نه ماتېږي. والله سمیع علیم، الله پاک هر شی اوري، الله پاک شی باندې پوهېده. عزتمندو، قرآن مجید د الله پاک کتاب ده. د اتحاد او د اتفاق لپاره واحد کتاب چې دا قرآن مجید ده. ټول مسلمانان که تاسو راټولول غواړئ چې مسلمان مابین کې اتفاق راشي، اتحاد راشي، نو واحد کتاب چې دا کتاب الله ده. بل تقرب الى الله چې ته غواړې الله پاک ته ورنږدې شي. ابو ذر غفاري رضی الله عنه یو روایت د ابو ذر غفاري فرمایي که تاسو غواړئ چې الله ته ورنږدې شئ نو تاسو په یو شي باندې الله ته نشئ نږدې کېدی، مګر صرف یو شی ده چې تاسو الله ته په ورنږدې کېدی شئ، هغه کتاب الله ده. ځکه دا قرآن د الله ذات نه راوتلی ده، خرج منه، دا د الله ذات نه دا قرآن راوتلی ده. نو دې باندې تاسو الله ته ورنږدې کېدی شئ. نو تقرب الى الله د اتفاق او د اتحاد او د هدایت واحد لاره چې ده او واحد کتاب چې هغه قرآن مجید ده، کتاب الله دې.